سلامونه دوستانو، نن به درته یو ډېر جالب اپلیکیشن وښیم چې نوم یې دی لګي. دا اپلیکیشن د دې لپاره جوړ شوی دی چې ستاسو شخصي عکسونه، ویډیوګانې، اډیو فایلونه او مهم اسناد په یو پټ ځای کې خوندي وساتي. تاسو کولی شئ خپل فایلونه په دې اپ کې داخل کړئ او بیا یې د پاسورډ، پین یا فنګر پرنټ له لارې لاک کړئ تر څو هیڅ بل څوک ورته لاسرسی ونه لري. نو که غواړئ خپل شخصي ډیټا یا معلومات خوندي وساتئ نو دا اپلیکیشن ستاسو لپاره یو ښه انتخاب دی. راځئ چې پیل یې کړو. دغه اپلیکیشن تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ او انسټالولی شئ. پلی سټور به کلیک وکړئ، بیا به راشئ د سرچ به کلیک وکړئ، هغه نه بعد به ورته ولیکئ لکی. دا به سرچ کړئ نو تاسو ته به همدغه سافټویر یا اپ راشي، په د انسټال به کلیک وکړئ، بیا لږ ورته منتظر شئ. همدلته به راشئ ډاونلوډ به ووهئ. اوس اپ ډاونلوډ او انسټال شولو، همدغه ځای څخه هم اوپن کولی شئ. که دې ځای نه اوپن کوئ نو بیا دلته راشئ لیکي ویلیډ په نوم اپ ته به دې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ همدلته به تاسو پین ورته جوړ کړئ. یو پاسورډ په شکل سره 4 عدده، مطلب زه یو پین ورته جوړوم. د هغې اوکې کلیک وکړئ، دویم ور بیا کنفرم دپاره ورته جوړ کړئ، هماغه پاسورډ به ورکړئ، بیا به یې اوکې کړئ. هغه نه وروسته همدلته تاسو کولی شئ چې عکسونه، ویډیوګانې، اډیو، کنټاکټ نمبرې د فایل منیجر څخه کوم شی تاسو چې کوئ سیکیور کوئ، امنیت خوندي کوئ، تاسو هر یو کولی شئ. زه غواړم چې دې پر اول یو عکس ورته راوړم. کوم عکس وکې کوئ، زه پر دې مثال همدغه عکس ور اچوم. د عکس کلیک وکړئ، بیا به یې ډن کړئ، بیا ورسره بیک شئ. همدغه عکس چې تاسو په دې کې شامل کړو همدغه ګیلري کې نه وي، ګیلري کې تاسو نشئ کتلی. همدغه قسم کولی شئ چې پاسورډ یا فنګر یا پین هم ورته بدل کړئ. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې بخیر.